چې بل ورځ به تاسو د نېشنل پارټۍ والا د ایمل ولی صاحب خبره اورېدلې وي چې هغه بل ورځ اعلان وکړو ویل مونږ په خپل مرکز باچا خان مرکز کې مونږ بدلته خلکو د ډمتوب خایو باجه بخایو دمامه بخایو سورنه بخایو پلانکېشه بخایو پرون ورنه به تو ثابت بوسو کو ورته تاسو بداسي زونه خای او ورته غوسه شو ورته تاسو مليان دلتي په پاکستان کې د مدرسې او د جماعت کلچر متعارف کوي مونږ په ډمتوب باندې فخر کوو مونږ د دې هم خیالو د پښتنو ډمان دي مونږ ډمان دی مونږ مسلمان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای زد ډمتوب دغه آلات د ختمولو د پاله الله را لګل امتزا دا ډم ټکور والا هزار دا ختم کم دا مات کم د دې بنیاد وس اور پاکستان د ازادي مقصود هم دا چې دلته اسلامي نظام نافذ شي محترم غزال موضوع ده په دغه ټنګ ټکور باندې څومره وعیدات رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء والزرع دا ټنګ ټکور څنګه چې وو سره فصل راخیږي دغه څه په ټنګ ټکور سره په دزرونو کې نفاق منافقت راوځي او قران مجید کې سخت وعیدات راغلي دي بلی سيزونه نن افسوس دار دی دا کلچر متعارف مونږ ډمان نه یو مونږ مسلمانان یو ډمان نه یو الحمدلله ډمان کافر خو کې دي چې مسلمان ډم نشي کېدی مونږ خپل بچو ته دین ورخایو اسلام به ورخایو قران به ورخایو د صحابه ژوند او ژوندۍ به ورخایو مونږ دیو ته ډم توپ کلم نه ورخایو ان شاء الله